دا کم انسان چې جمع ولاړه ده او الته دی لګی دی او دس کوي او څلور رکعات مونځ دی، څو رکعات مونځ دی؟ مثلا څلور رکعات مونځ دی، ماسپښین دی یا مازدیګر دی یا ماسخوتن دی، او دی الته او دس کوي لګی دی او دته ښه پته ولګېده چې زمانه دوه رکعاته تلي دي، دوه رکعاته تېسې شوي ځکه ویې کته هلته نه لګیا دی او دس کوي را روان دی، پته ورته ولګېد دوه رکعاته مانه تلي، یا ګړۍ ته یې چوکته اندازه ولګېده چې په قاعده ملګري ناست دي دوه رکعاته رانه دی چې نیت تړي څنګه تړي څه وایي څه وایي څو رکعاته مونځ کوو څلور رکعاته مونځ په دې حضیر امام پسې په دې حضیر امام پسې دوه رکعاته کوي که څلور کوي دروغ یې ویلې که نه د دروغو نه مونځ شروع شو د الله بنده هغه اولنۍ خبره خو مې چې راته کړې وه خو دا وه چې د بدعت نه مونځ شروع شو ده سره اوس څه کوي دې کذاب سره جومات ته راغی او دروغ وی لګیا دی ښه ورته پته ده چې دوه رکعاته رانه تللي دي او وایي څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام پسې لکه د الله بنده حضیر امام پسې ته دوه رکعاته کې دا نیت به اوس ښه څنګه تړي مولوي صاحب دا چل ورته اوس وښایه ده ته دا الفاظ ورته لږ اوس وښایه ده بل ټریننګ ورکړه چې ګوره ته به دې ځای کې بل شان الفاظ وي چې دوه رکعاته په دې امام پسې او دوه ځان له نیت تړم داسې څه نیت شته تاسو چېرته اورېدلی نه ټول مولویانو ته همدغه وایه چې بس څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام پسې حالانکې دنه دوه رکعاته تلي یا یو تلي کله ته درې تلي یو رکعت به امام پسې کوي صرف اخري را لاندې کوي او بیا هم دی وایي څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر بیا هم وایي ومقه دروغ وایي لګیا نو چې د چا مونځ د دروغو نه شروع شو زما محترمو دا کم مونځ دی زمونږ دا خبرې خلکو ته ناشنا ښکاري ته ناشنا نه دي خو دا خلک د دین سره ناشنا شوي عجیبه خبره دا راغلې ده چې قلب الحقایق شوی دی حقیقتونه الټه شوي دي نو چې ته اوس صحیح دین بیانې هغه خو چا بیان کړی نه دی نو خلکو ته ناشنا ښکاري او کم باندې چې دا خلک عادت دي او هغه دین نه دی نو هغه خلکو دین ګرځولی دی نو چې ته پې اوس رد کړې نو خلکو دا وګورئ دا خو ناشنا مسلې دي حالانکې دا ناشنا مسلې نه دي زما محترم دا مونږ چې څه وایو الحمدلله دا د قرآن او سنت په رڼا کې وایو د الله رب العالمین په توفیق باندې